د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو ته مې په بله خپرونه کې د پروناون په اړه پروناون تعریف مې تاسو ته کړی و چې په څو برخو ویشل شوی دی. پرسنل پروناون تعریف مې تاسو ته کړی و او پرسنل پروناون تاسو ته ویل چې په 14 برخو تقسیم شوی دی. تاسو ته مې نومونه واخلم او معنا به یې کړم. I, you, we, they, he, she, it, me, you, us, them, her, him, it. دا پرسنل پرونونه دي چې په 14 دانې برخې ویشل شوي دي. I، زه، یو، تاسو، وی، موږ، دی، هغوی، هی، هغه سړی، شي، هغه ښځه او اټ هغه بیجان یا هغه حیوان. می، زه، وی، می، زه، یو، تاسو، از، موږ، دم، هغوی، هم، هغه سړی، هر، هغه ښځه او اټس هغه بیجان یا هغه حیوان. دا د پرسنل پرونونه په راست د پروناون لیکچر ته لاجیک اف پروناون دا ټول به تاسو ته تشریح کړو. د پروناون لیکچر یعنې نور معلومات دی پروناون په اړه. Pronoun in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Pronoun. Logic of pronoun. Pronoun is taken from two words. Pronoun is taken from two words. Pronoun له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی. Pro and noun. Pro it means instead or far. Pro په معنا دی په ځای یا لرې. Pro it means instead or far. Pro په معنا دی ځای یا لرې. Noun. Noun is the name of something. Noun is the name of something. نوم یا په معنا د نوم یا د کوم شي نوم. نوم خو معلومداره خبره ده چې د هر شي نوم وسي، یا د کوم شي نوم وسي، یا د شی یا د مکان یا د ځای نوم وسي. Why we use pronoun؟ ولې موږ pronoun استعمالوو؟ په څو خبرې دي چې دا به تاسو ټول زه وکړم د pronoun په اړه چې موږ ولې چېرته او ولې pronoun استعمالوو. Because we want to avoid the waste of time. ځکه چې موږ غواړو د وخت څخه جلوګیري وکړو، د وخت د ضایع کېدلو څخه جلوګیري وکړو. Because we want to have a short sentences. ځکه چې موږ غواړو یوه لنډه جمله ولرو. Pronoun is used in criminal offices. Pronoun په جنایي دفاترو کې استعمالیږي او example به تاسو ته ووایم. Ali, Kamal, Ahmad and Nawab come to the office. Ali, Ahmad, Kamal دفتر ته راغلل. They come to the office. ام د وخت له ضایع کېدلو مخنیوی وسو. ام لنډه جمله راغله. اوس به راسو pronoun ته موږ ولې pronoun په 9 برخو باندې ویشل شوی دی. Why pronoun is divided into 9 parts? Because we perform 9 different jobs by pronoun. ځکه موږ کولی شو 9 نورې چې تاسو ته مې ذکر کړلې demonstrative pronoun, interrogative pronoun، دغه 9 برخې 9 کارونه چې دا موږ کولی شو په pronoun باندې اجرا کړو. اوس به راسو personal pronoun ته. Why they are called personal pronoun؟ هغوی ته ولې شخصي ضمیرونه وایي؟ Because most of them are used for people and place. ځکه چې د هغوی ډېرې اشخاص ته استعمالیږي. Because most of them are used for people. ځکه د هغوی ډېرې اشخاص ته استعمالیږي. مثلا I، you، we، they، he، she، me، you، us، them، him، her. دا ټول چې دي د اشخاصو لپاره استعمالیږي او اټ او اټس د بیجان یا حیوان یا شی لپاره د ځای لپاره استعمالیږي. دا و قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځې درس. هیله چې خوښ شوی مو اوسي او خپل درسونه زده کړئ. د خدای په امان زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.